رب العالمین د 15 سپاره په آخر کې او د 14 سپاره په اول کې یو واقع ذکر کړي د حضرت موسی علیہ السلام او د حضرت خضر او هغه کې ډېر زیات حکمتونه دي چې الله قرآن شریف کې راوړل دا نو ډېر حکمتونه دي پکې ډېر مقاصد دي پکې چې مسلمان ته د هغې ضرورت دی او بیا زمونږ د احادیث علماء بالخصوص امام بخاری رحمت الله علیه په خپل کتاب صحیح کې امام مسلم رحمت الله علیه ډېرو غنو محدثین هم دا واقعا ذکر کړي نو هغه درته بیانوم چې هغه مقاصد مونږ ته حاصل شي حضرت موسی علیہ السلام په پیغمبرانو کې د ډېرې لوی درجه پیغمبر او زمونږ د حضور پاک د امت نه پس غټ امت د دی نو یو ځل بني اسرائیلو کې تقریر کو نو خشته تقریر یې وکړه مزیدار حدیث کې راځي داسې تقریر یې وکړه چې وجلت منه القلوب وظرفت منه العیون د خلقو سترګې وبې د خلقو جړل او د خلقو په زړونو کې یره پیدا شو نو داسې تقریر باندې عموما بیا د خلقو زړه کې راځي چې یاره دا خو ډېر غټ عالم دی دته خو ډېره لویه پویه ده او د تقریر دپاره پکارم دا دی چې تقریر کې بنده داسې خبرې وکړي چې د خلقو په زړه کې د خدای یره پیدا شي د حضور پاک په صفتونو کې دوه صفتونه یو بشیر مبشر او نذیر او قرآن شریف کې الله دا دواړه څیزونه ذکر کړي دي هم به د جنت خبرې رسول الله مبارک کولې صحابه ته چې د خلقو رغبت او مینه پیدا شي هم به د دوزخ او د قبر د عذابونو ذکر کو چې د خلقو په زړه کې یره پیدا شي د تبلیغ او د دعوت لپاره دا دوه خبرې ډېرې ضروري وي هم به په میانس کې پکې د صحابه واقعي او قصص واقعات ذکر کول د عبرت لپاره مثالونه به ذکر کول واعظ او مقرر د داسې زونه پکاري دا نه چې ټول عمر دې د یاري خبرې کوي نه یارول بم کوي او د جنت خبرې بم کوي د خوشحالو خبرې بم کوي د الله وحدانیت د الله قدرت مقاصد بم بیانوي او د عبرت لپاره مثالونه یا واقعات ذکر کول واقعات هم صرف دې دپاره نه چې خلک پې وخندي او خلک پې وجاړي نه هغې کې ډېر حکمتونه چې خلک په هغه حکمتونو او په هغه مقاصدو باندې پوه شي نو خلکو وجاړل او د خلکو زړونه ویرېدل نو چې تقریر اخلاص کړو یو کس ورپاسېد وستانه زیات کوئی انسان بل څوک شته حضرت موسی علیہ السلام متویلا نه انا اعلم الناس په دې خلکو کې زیات کوئی زی نو خبره ټیک وه خبره دروغ نه پیغمبران د دروغو نه محفوظ دي ولی پیغمبر د امت نه زیات عالمي پیغمبر خود الله نه ډایرک راغشتل کوي امت ته رسول کوي پیغمبر استاد د امت لپاره او پیغمبر بعض ځینو پستر ګولې دلی امت خورېدلی وي هغه پستر ګولې دلی نو د سترګو لیدل جدا شی دی او اورېدل جدا شی دی لکه مثلا زه تلم مثال په طور بیت الله شریف ته ما بیت الله په سترګو کتلی دی او تاسو ته د هغې بیان کوم نو چې تاسو ته کوم بیان کوم دا جدا شی دی د سترګو لیدل جدا شی دی هغسې علم ستا نشي راتلی زما په تقریر او په بیان کم چې زما راغلی دی زما جومات ته یو سړی راغی او دا دی ولید او بیا چاته زما د جومات بیان کوي نو هغسې پویه د هغه سړي نه کېږي چې دا جومات په خپلو سترګو لیدلی وي نو پیغمبر د ډېرو څیزونو مشاهدات کړي لیدلې کړي وي او امت خو د پیغمبر نه اورېدل کوي بل دا دی چې پیغمبر چې کوم د شریعت څیزونه وي هغې کې خدای پاک هغه ناپویه نه پرېږدي فورا یې خبروي زړه ته ورته ورته اچوي په فرشته رالیږي زړه ته ورته اچوي امت خدا سے نہیں نو خبر بالکل درست وا رشتیا وا لیکن تعبیر لگ مناسب نو ذکر دا انا لفظ و چې زیات کوي نو پدې رب العالمین
دا پیغمبر کا دا سے لفظ اوئی نو اغلا فوراً خدای پاک داغی لگا زونن ورکی حالانکہ گناہ نہیں لوی سڑی لوی شخصیتی پیغمبر خوچ دا سے لفظ تی او دین رب العالمین فوراً ورطا تنبیح ورکی خبرداری ورکی خبرداری بہتا ہوئی فوراً رب العالمین ورطا ہوئی چی اوستانا یو پوئی انسان خوشتا تاوی زب پوئیم یو پوئی انسان دا سرشتا اگا دا سے دے چی اگا سر بازی سیزون دی ما و تخودلی دی چی تا تا میغا ندی خودلی نو دا قانون دے چی دا انسان پزلکی دا طلب جذبوی دا پوئی جذبوی یو سڑی دا یو سیز پا طلب کیوی او زو تے ملکا تو یو ٹکڑا لی او زیم دا دی ٹکڑی نا خط ٹکڑا بل دکان کے دا نو فوراً التا روان شی چی التورسیز اگا دکاندار و توی دا دما دا خم خرق وردین خشتا او ما سرنشتا پلان کی دکاندار نو التور پسی منڈا ہوئی نو دا پیغمبر پزلہ کے ہر وقت دا علم او دا پوئی جستجو او طلبی نو چی رب العالمین ورطا او فرمائن جستان یو پوئی انسان بلشتا نو اغوی چی اللہ کم زیدے زبا دی سنگا مونما نو رب العالمین ورطا یو نخو خولا و یو کب بوالی و یو زامبیل کی پا یو تیلے کی بیزان سراوالی او زروان شا دا دو دریابون سنگم چی کم دے دو دریابون یو زیکی گی التبا ارسی گی چی کم دے دا نکب رک شو نو التبا تا ترا سڑی ملوش موسیٰ علیہ السلام دوی خواہ اس دین سمالومی گی ذرا توسا حکمتون او خبری کو یو خما دا توی چی وائز دا سی تقریر پکار دے میرے تبایان دویم دادی چی زان تا بدا نوے چی زمانہ پوئی سوک نشتا زخ پوئی گا وفوق کل ذی علم علی دا ہر پوئی دا پاسا بل پوئشتا یو صلی با دیر لوی عالمی یو مسئلہ با یغتا با نی معلوم او بل با غن رکوٹ عالمی اغا مسئلہ باغتا معلوم یو دیر لوی عالم بی و یو مسئلہ کی باغا سوچ نہیں کرے فکر بے نہیں کرے دا اغا تحقیق باغی کی نہیں سو ضرورت وطن دی پیخ شوے او بل یو رکوٹ عالم بی اغا پا اغا مسئلہ کی بپورت تحقیق کری زان بے پوئی کری اب پا اغا مسئلہ دا دن زیاد پوئی ہوئی دا لازم انا دا چیو دیر لوی عالم دیوی او اغا دی عقل کلی او اغا سر دی علم کلی او طول عرص آغا تیائی زمون حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے پڑھے رو مسئلوں کے تپوس شوے دے او امام سے بویلا ادری ما تا پتہ نشتا دا امام مالک رحمت اللہ علیہ سمر لوی محدث تے او دا غن پا یو مسئلہ کے تپوس کے گی او سلوی اختو مسئلوں کے پا بلا مقشپک درش مسئلوں کے تے تپوس شوے دے وی لا ادری ما تا پتہ نہ لگے او پخپلا رسول اللہ مبارک نہ تپوس شوے دے یسألونک عن الروح نو پیغمبر مبارک چپوالی اختیار کرے دے دا وحی انتظار کرے دے پا بلا موقع کے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا تپوس شوے دے او پیغمبر مبارک جواب ندے ور کرے دا وحی انتظار کرے چکا وحی راغلے جوابی ور کرے نمون دا پیغمبر نلوی خلق ہونے نو اسم کا دے یو عالم نا دے یو مسئلے تپوس دے کاغا وقت کی دی شاقت یو مسئلہ پا ذہن کے لی اس خبر نشتا او دے کے دام یو سبق دے دمارون چکہ دا مسئلے تا پوستا نچاو نکو اوکو او دا تا نی معلوم ویلی شے کہ ما تا پتہ نہیں لگے ویلی شے کتاب باو مخی روزو کہ ما دا پلار روانم یو طالب یو حدیث تا پوستا کوئی دا حدیث پا کم دے کے دے آغا وقت میں سوچ کے نا یرا میں بچے ما تا خودے وقت ذہن کے دا نرہ دے وی یرا چاہتا پوس کرے خود دا کم کتاب کے دے میں ما تا دے وقت ذہن کے بالکل نرہ دے چدا سے نیمہ گھنٹہ مزل میں کہا تر آیات سو چدا خو تا پندل لسو دے مخی پر ترمیدی شریف کے خولے دے نو بیا میں اگا نمبر والا پا ٹیلیفون کا تنو را پیدا میں کنو تا میں ٹیلیفونو کو میں لکا ذہن کے بنوا پا ترمیدی شریف کے دا حدیث پا کتاب والا داغی کشتا سواتوی یو کتاب الدعوات نو بعضی سیز بیا انسان تا یو وقت پا ذہن کی نہیں سو خبر نشتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان من العلم لما لا تعلم لا اعلم دا علم آداب دا دی چکل نپوئے گے نوے نپوئے گا دا تمالون نہیں خدا بچرم نوے چی زمانہ لوی کوئی بل نشتا دا گولی زمون پا دی بعض علموں کی دا ششتا دا دیر خطرناک خبر دا چی تا پوستے ہو کہ ماوی سے دا توتانو پانے خونے دیوی ما سے دا کدو پانے خودان تا مخیطا نہیں دی خواہ دے
او دا به کوشش کوي خپکیږو بنا په بعض علماء کې چې د بل عالم متعلق به داسې خبرې کوي چې ځان به د خلکو نه لوی حسابوي او بل به کمزوري حسابوي دا سخت جرم دی دا ګناه ده چې امام مالک غوندې سړی وي زه نه پوهېږم امام ابو حنیفه غوندې سړی وي زه نه پوهېږم نو موږ به څه یو زموږ مثال خو د هغې په مقابله کې د چڼو نه دی نو دا به نه وی دې آیت نه دا معلومیږي چې دا به نه وی چې زه پوهېږم او د ټول نه زیات زه پوهېږم څوک د مسلې تپوس وکړي دا مسله جواب ورکړه که نه وی کتاب بدله وګوره که نه وی سبا راشه چې نه درځي ویره بل چا نه تپوس وکړه هېڅ خبره شرم نه نو فوراً او بله ته څه مسله معلومیږي بل دا چې درته پته ولګي چې ستا نه لوی عالم بل شته نو طلب ته لاړ شه تپوس ته وکړه د مسلو نو چې الله ورته وایي چې ستا نه لوی عالم بل شته نو فوراً الله نه تپوس وکړه څنګه به درته رسېږي وی ځامبېل کې یو کب واچوه ورې کړې کب پوخ چې کوم ځای روک شو دی بالتی ځان سره شاګرد واخیست یوشع ابن نون شاگرد تسوي إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا چې الله راته کما نخ خودلې ده د دو دریابونو چې کم د یو ځای کېږي هلته به ځم بس صبر نه کوم او یا به ګرځم په زمانو به ګرځم په میلانو به ګرځم خدا سړی به پیدا کوم ځان سره خپل شاګرد یوشع ابن نون واغشت او روان شو دې نه دا معلومه شوه چې یوازې سفر به نه کوي ځان سره ملګری والا ملګری بوله ملګری بهتر دی بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایي الواحد شیطان په بعض موقع هر موقع نه که یو کس سفر کې دا شیطان دی ولستان شیطانان او چې دوه دي شیطانان دي وثلاثه ركب چې زی درې کس دی راشي خدا ګوري بعض موقع کې په بعض موقع کې دوه قسم سفر کولی شي په بعض موقع کې یو کس سفر منه دي چې په ځنګل او په صحرا کې دی یو دي منه دي دو به بوزي په بعضو کې دو سفر منه دي چې خطرې درې کسان په سفر لاړ شي بعضو کې څلور کسان په سفر لاړ شي ولې کدا یو پکې ناجوړ شي یو کس پر دی مریض خدمت وکي دوه کس بلار شي غیله بوا د دارو درمل او د ډوډۍ دا تنظیم وکي نو دا علما په حالات باندې بنا کوي چې حالاتو کې وګوره کله یو کس سفر هم صحیح دی کله به دوه کوي کله درې کله څلور ځان سره مرګري واغی یوشع ابن نون الله وتنخو خوله چې کما نه خوته الله خول او باغی پس روان شو نو علمان دلته کې اختلاف کوي خو خلک کوي چې دا بحر اردن او بحر فارس یو ځای کې یو ځای شوی دي اقذات مراد دي اوس هم په اردن کې دا ځشتا څوک نور زینم خیر دا تاریخي خبرې د زمانه په ګډه راته را شوی ده دواړه روان شو غزا له رسیدل چې کوم وطن نشاندهي شوی و چې الته ورسېدل نو حضرت موسی علیہ السلام الته سملاس ډړې واله ودش یوشع ابن نون چې کوم شاګرد هغه ناس دی وخت سوکې کوي د خپل استاد نا تیلې راوغشت هغه کې خوراک دی ګوري چې زه خو اوګې ما چې خوراک وکم خو چې د تیلې نه څنګه هغه مزه کولاو کو او تیلې کولاو کړه نو هغه چې کوم کبو هغه جمدې شو اوړه قید حدیث کې راځي تحرک اوړه قید او ټوپې کړې او دریاب کې وردن نشو د دریاب په غاړه یو تیږې ته موسی علیه السلام ډړواله کب اوړه قیدو ټوپې کړو دریاب ته وردن نشو فاستخذ فی البحر سربا او په دریاب کې چې ننوت نو یو سورنګ جوړ شو دا اوس معجزه شو د موسی علیه السلام معجزه دې ته وایي چې د پیغمبر د لاسه یا د هغه په مخ کې یا دا هغه د فائدې د پاره یا دا هغه د امت د فائدې د پاره داس یو کار اوسي چې هغه د عقل نه بالاتري عقل نه من او جمدې ملک کب جمدې کېدل دا معجزه ده دا د عقل نه بالاتر ده دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې هم شوي دي یو ځای کې حضور پاک مبارک ډوډۍ خوړه چا ولا ګډ یا چیلې لال کړي نو هغه وحی چې خپل صحابه نو ویداډو کې راغون کې وته راغون کړل نو رسول الله مبارک په لاس راخ کو واپس ته چیلې جوړ او دا په قران شریف کې راغلي دي د حضرت عیسی علیه السلام دا معجزه وا چې مړی ته به ادري دا ورته قم باذن الله نو مړی به خدای پاک جام دی دې ته معجزه وا دا کده یو نیک انسان نو شو پیغمبر ني نو کرامت بوته وای د عقل نه بار شي یادوم د عقل نه بار شي د مړي جمع دي کېدل نه دا غټه معجزه ده دا د پیغمبر نه صادرېږي
او کده پیغمبر نه صادر شو نو معجزه وته وي نیک سړی نه صادر شو نو دې ته به کرامت وي او کده یو بدعمل انسان داسې کار وکړي چې د عقل نه اوچتي مونځ نه کوي یا بدعمل دی نو ګورې دا به سحر او جادو وي ګورې دې پسې به نه ځي بعضې وخت دې وخت د ساحرانی او پسکرو د پاسه ګرځي بعضې وخت جادوګرانی چاړه په خولې منډي بعضې وخت جادوګرانی شیشې راولي چکونه پې لګوي بعضې وخت جادوګرانی چاړه به په خېټه د تو منډي ستا په مخ کې دا جادو وي نظربندي وي د دې خپل مختلف قسمونه دي دا څه نیکي نه ده دې کې شاګردي استادي چلېږي یو یې د یو نه زده کوي بل یې د بل نه زده کوي د جادوګرانو شاګردان یې د کاهنانو او په معجزه کې او په کرامت کې استادي شاګردي نه چلېږي چې د پیغمبر معجزه د هغه نه د هغه بچي نه زده کړی چې زه به هم دا چل کوم چې د یو نیک انسان د یو ولی د خدای کرامت د هغه نه مریدانو او شاګردانو نه زده کړی چې ته دا کار کوې موږ هم داسې کوو پای کې استادي شاګردي نه چلېږي نو دو معجزې شوې یو دا چې کب جمدې شو دریاب ته ټوپ کړې او دویمه معجزه دا شوه چې هغه دریاب کې سورنګ جوړ شو حالانکه اوبو کې چې یو شی ومنډې نو اوبه اتې راوباسي یا اخوا شي نو اوبه بیا یو ځای شي اوبو کې سورنګ خو نه جوړېږي اوبه خو یو بل سره یو ځای کېږي او په هغې کې مستقل سورنګ جوړ شو شاګرد یې وي چې که خیر استاد راویښ شي نو دا خبره به ورته کوم ځکه ناشنا خبره ډېره ناشنا الته موسی علیہ السلام دا ویلی دی چې انا اعلمو ما نه زیات کوئی نشتا نو الله لګ یو پټې زور ورکای الله یو پټې پریشانی ورکای دا لفظ دی ولې ویلې نو چې راویښ شو څنګه نو قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي د شاګرد نه یې رشوه خبره زه چې زو صابان یې واغېست او روان شو بالکل ته یې رشوه دونه مضبوطه خبره اته یېرېږي الله ته یېری چې لاړل سمندې نو موسی علیہ السلام وتسوي اتنا غداءنا لقد لقينا في سفرنا هذا نصبا الا بچي رو بس ناشته رو بس ستړي شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای و چې دا کم دی وته الله نشاندهی کړي وکنه دغه پورې نو ستړي شوی اسه د مرګري د خاطر راډواله او چې دا هغه ځای نه واوړېد نو ستړی والی پرې راغی یو شواروس تقریبا مزل یو که بعضې علماو لیکلي دي څوک یو ورځ مزل یادوي ډېر لوی مزل ستړی شوم وایي چې وی آتنا غداءنا ناشته راوباسه خوراک راوباسه نو بس شاګرد چې تیلی ته ګوتې کړي اوهو ما نه خو هیر شو صاحب ما نه خو هیر شوي دي ارأیت اذ اوانا الا الصخره چې کوم ځای موږ تیږې ته ډډه والې فإني نسيت الحوت أكب خمير شو وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره ما أنا شيطان يركره دا ظاهري أسباب حق خالق والله دي ظاهري سبب شيطاني فاتخذ في البحر سربا أخو ما أنا يرشيو التخواغ كب جمدي شو دريات توب سورن ته جوړ ما أنا خو شيطان دا خبره يرك شيطان په بل طرف ورواچو لمرانه يرك لالا موسی علیہ السلام تی ذالک ما كنا نبغي فرتد على آثارهما قصصا وی امدق پس مونږ روان یو امدغه ځای پسې زه چې واپس چې څنګه تلیو اق قدمونو باندې پاغې لار واپس را روان شو او موسی علیہ السلام خو دې غوسه نه کړ شاګرد ته غوسه ونه کړه چې خدای بنده یو شواروز مدل دی را باندې وکړ پوی دې چې ما الله په یو ګونه لږ تنبیه راکړي خبرداری راکړي لکه زور نه راکړي نو شاګرد ته سونو واپس رااله دام ته معلومیږي چې شاګرد با استاد سره دی نو سامان به سره شاګرد ګرځي شاګرد سره سامان دی اتنا غدا انا ناشته راکا با او استاد به حکم کوي داراکا او بل په سفر کې ځان سره سامان وړي شي سامان وړي ځان سره دا دی موسی علیہ السلام پیغمبر دی او ځان سره سامان وړي اسباب وړي په خوا چې به دا خلک حج تل نو اخو به بلا سفر غنځاخي بوله دلته کې خلکو کړی بیا ابه بیا په سفر کې خونه دا زمونږ د وطن اوس خو قاعده جس سفرونه ارده شي ملاويږي په خوا چې شپږ میاشتې او څلور میاشتې بهري سفر باو دې مشرانو ته پته ده نو غنځاخي به ولا جوړ کړ خبلا شي ابه اوچو ابه نه خرابېدل شرګاډو کې به ولا سرکل اوچ به کړل والا
دا به ځان سره بوګړې به ولا و چکلې دا به ځان سره وړلې پجاس کې په خوا جانو باندې سخت تیری شوی دي غټ د ټیم صندوق باو غټ صندوق ابه ولا ډک کړي د سمات لوټي به ځان سره وړي د سمات لوټي مینا د سمات لوټي دا به ځان سره وړي ولې دا ټایلټ پیپر او ټیشو پیپر خو هغه زمانہ کې نه وي او دا به مشوره و چې په عربو کې شګي دلته کې لوټي نشته لري نو د زسمات لوټي به ځان لوړې وړې کړې وي تیلې به دا غین هم ډکاو دا به ځان سره وړل دا پابندی نه و چې سامان بهر جس کې بدل انګوټ په وته په خوا به بهر جس کې او دلته به دغه ته خطر ریل ګاډي ته خطر دا دنیا خلک به سره ریل ګاډي ته لاړل پر ریل ګاډي کې به غریب او خطا او بیا به کراچۍ ته لاړ شپه ګوره دی به کراچۍ کې تیرولې په بندرګاه کې اجي کیمپ په وته وي او دا غش په ګورو دي پس به بیا چې نمبر راغی نو بیا به سامان ول جست او جو جس کې بدل او جس کې به ور وځي او نه هر وځي پلار لګي دي جدي ته بلال پینځ شپږ ورځې به په جده کې تیرولې ولې چې اجي صاحب جدي ته ورسېد هغه صندوق بو نو بیا به په معلمان راتل غریبانان هغه د خوانو زمانہ وا او یاد دي بسونو بیکاره بسونو نو دا بل مکه مکرمه کا شپږ میاشتې سلور میاشتې با د خوارانو مکه کې تیرو او سب زمون طالبان چې راځي دا پلاران ولا سو کوله سوجي سره کې وسره پرتای سو کوله غونځاخي مور پلار دغه کې نو طالبانو سره خمرګری ویني غولې غوندې جیب کې واچي نو بار مخبري ته ودی چکونه لګي ورګه د بشیر جان بچان مرګر چا تر پیښ شو خدا غزان لا د غری راسو ته ویل کېږي دی خو لس دولت غونځاخي په یو ځل پخلی ور باندې نو دا مسائل د دینه معلومیږي چې په سفر کې دي مرګري بوزا سامان بل سره مرګري ودي مرګري ته ویل شي دا شعر راکا او د خوردونو سامان بوړې ګوره دا پیغمبر دی توکل دې ته نه وي چې اسباب می استعمال او اکثر طالبانو ته ویم حضور پاک مبارک چې غار حرا ته تل او قران نازلې ده ستوان وسره پراته حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها او ستوان وړل پخپلم او به ځان سره وړل نو قران نازلېږي الله سره سونه مضبوط نسبت ته بیا مو بو سره پرتی ده ستوان نو اسباب به استعمال د یمن خلق براتل حج هم په خدای توکل کو اس به نه راوړل په خدای توکل کو نو چې رابل التبه د خلق نبي سوالونه کول الله وی وتزودوا فان خير الزاد التقوى ځان سره چې په سفر دي تو خوړه بهترینه تو خام دغه چې سوالونه کې د خلکو نه غواړي چې په سفر دي ک تبلیغي سفر کې د آباد دوستان دي او که په هر سفر دي نو ځان سره مرګري ځان سره تو خوړل دا ضروری دي نو واپس رااله چې واپس رااله هغه تیګل راو رسیدل نو بعض علما وی یو جزیره ته لاړل وګوره بعض مفسرین لیکلي دي او د امام بخاری رحمت الله علیه د ترجمه الباب نم دا معلومیږي باب ذهاب موسی الى الخضر فی البحر اغه علما دا معلومي چې هغه کوم سورنګ جوړ شوی د کب دوی دواړه په سورنګ کې وردن نشو لاړ موسی علیہ السلام ته خو الله لقا کوي بعض حضرات وی دغه تکیو چینا واقع ته عین الحیات وی داغه یو ساس کې او په کپ پرې وته او چې اغینا یو ساس کې او په کپ پرې وته نو هغه عین الحیات د جون چینا نو بیا کپ جم دی کېده خدا اس مرجوحه غونډه خبره ده د موسی علیہ السلام معجزه ده پاغه سورن کې لاړ یو جزیره ته ورسېد چې ال تلاړ یو سړیو او په صادر کې ځان انغخته نیم صادر د خپونه تو کړو او نیم صادر د سر نه تو کړو او په یو میدان کې ملاستو دی په سلام واچو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دا په بل مسله وروتله چې کلم څوک یو ځای ته ورشي نو سلام واچو دام ته معلومه شو چې یو سړی نور ته سملی بالکل سملاستې دي شي دام ته معلومه شو چې صادر کې سړی ځان اون غاړي وسملی بالکل ثابت دا خبر سلامي سنگ واچو هغه وتسوي ان بارضك السلام دلته سلام نشته په دې علاقه کې اوس سلام نه پیژنې تاو سلام سنگ واچو دی وتوي انا موسی ز موسی عليه السلام ز موسی پیغمبر او موسی چې وی پیغمبر نو ماته الله سلام خو درې او تسوي موسی بني اسرائيل د بني اسرائيل پیغمبر موسی وی او هغه دینه دا معلومه شو چې حضرت خضر عالم الغیب نه دی د غیب علم نشته
که د غیب علم وی نو تپوس ته ولې کاو چې تاسو سلام سنگ واچو څوک او چې بیا وته وایي انا موسی وته ځانم خو چې د موسی ما نو که د غیب علم وی نو تپوس به دې نه کو پیجندلې به که د غیب علم وسره وی نو بیا به تپوس نه کو چې موسی بني اسرائیل د بني اسرائیل موسی بیا به وته ویلو چې ما پیجندلې مال خدای د علم راکړي د غیب علم وسره نشته د غیب علم رب العالمین سره دی قل لا يعلم الغیب الا هو بغیر د الله نه د غیب علم بل څه سره نشته غیب څه ته وایي غیب هغه ته وایي چې د انسان د حواسو او د بداهت د عقل نه بالاتر او اوچتي ما غاب عن الحواس و بداهت العقل څه راغلی موسی علیہ السلام ورته وایي دې راغلی ما لتعلمني مما علمت رشدا چې تا ته الله پاک څه شیخ ودلې دي ما ته الله ویلي دي نو چې ما تم دا غینه داسې سیز اوخه چې مال دا غینه او فایده ملو شي روشه ادي لا راغلی اور تسوي وی موسی ګور غوږ دلته اوس کېده إني على علم علمني الله ما له خدای هغه علم را کړی چې الله را ته خودلې دي لا تعلمو تاسو ته پاغې نه کوي وانك على علم او تاسر یو علم دی علمك الله چې تا ته الله خودلې دي لا اعلمه پاغې زنه کوي تعالی خدای جدا علم درکړی دی مال خدای جدا زما په علم تنه پوستا په علم زنه پوي دینه معلومه کې حضرت خضر عالم الغیب نو کدا غیب او عالم بیا به وتداس نو ویلي بیا به وجه ستا علم زماشته او زمان زماشته نا ما سره چې کوم علم دی تا سره نشتا تا سره چې کوم علم دی اما سره نشتا نو زما علم داسې دی چې انک لن تستطيع معي الصبر تما سره کې صبر نشي کولای ما سره نشي ټینګېدل صبر ټینګېدل او ته ویل کی نو استاد ورودانه جګړې ځکه پاغې ته پويږي نه ته پته نشتا نو ته هغه کې ما سره نشي کولای ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا موسی علیہ السلام ته فکر مکاو زب صبر کوم تب ما صابر اومني او استاد نافرمانی با نکم خو ما تاسو ما بس پويکا نو حضرت خضر وتسوي وی خيو کار د تقویم وی کداس یو کار د زمانہ اولیدو چې هغه استاد عقل نه بالاتر او تا پاغې نه پوي دي نو ما نه وتا پوس نه کې پخپل بتا ته خبر ښکارش صبر بکې ما باندې په فورا اعتراض نه کوي دا دی ولې دا زره تلاغي تشریح کو دا کار دی ولې دا خبره دی ولې ویلا تا ته په خپل دا غینه او مسله رستو معلومه شي ته په پوي شي خود تبا مهرباني وکې ما نه وتا پوس بنه کې دینه دا معلومیږي دا مسائل چې چا نه شاګردي کې تاسو ته وکا تاسو سبق ویم تاسو شاګردي کوم ست اجازه شتا او کنيشتا ګور موسی عليه السلام چې باقاعده تاسو کوي دام ته معلومه چې یو دی له ورسېږي سلام واچوا سلام یې واچو دام ته معلومه شو چې یو سړی ته تاسو کولی شي چې سوکه ډیر خلک پدیم خپ کېږي چې تاسو کې تاسو کې هوتلا ما نه پیژنې یار نه دی پیژنم کنه ها لکه استما نه پیژنې ډیر خلک په ټلیفون برته ټلیفونو کې ما ته باز خلک ټلیفونو کې ما ته یو سړی یو ځل ټلیفونو کو ویل پیژنم ما وینا لکه تاسو باندې پیژنې ایرور ما تخپل نو مخه تاسو کې تلک عثمانه پیژنې خدای پاک یا بای جان یاد پیژنم یا نه نو ما ولی په امتحان کې چې خراته واجب پلان کې خلک تاسو باندې پیژنې یا خدای سکه دو درې ځله نو چې دو څلور ځله مې او بالکل دې نه پیژنم سوي ولی نه پیژنم دروغه ته وې او تاسو کته پیژنې هغه د پاسه ماته تاسو موږ څه پیژنې نو مې د غیب عالم فریم د خدای نه یک بخته ځانم پکړاو کې چې مام پکړاو کې چې نو ماته ځانو خای وی تاسو په پلان کې حج کې نو یو ځای شوی واه واه ماشاءالله حج کې را سره وځي حج کې بلا کسان ما سره وځي شي ماته څه پته دي څه خبره موږ له خو پرون دلته مې لو شلانه سبای نو تما سره چې دل شل پنځیش کاله مخکې په حج کې مې لو شوی او تما نه پیژنې او خدای پاک نو باندې سادهګان دا د شریعت خلاف کارونه دي ښا
یو ځای رسول الله مبارک ته چا دروازه والا وی سوکه وی انا معنا زیما حضور پاک وته وی انا زخم زیما نوم دی خایا نو چې یو ځای ته ورشي نو په کاردار چې سړی ځان وخی یا پټېله پونچا سره ته خبرې کې نو ځان وخای د پلان کې دې کې څه شرم دی زه اکثر خپل شاګردانو ته زموږ خپل شاګردان اعلان اکثر یېري هم چې ګورې مال راشه نو ماته ځان خای دا راته وایي چې زه ستا شاګرد یم پلان کې کال در سره پاتې شم ته به دا سوچ کوې چې زه پېژندلی یم او ما به نه پېژندلی نو دې کې څه حرج نشته ځان خایا ګوره موسی علیه السلام ورته ځان ښایي او دام تپوس کولی شي زه پلان کې یم خا د پلان کې د بنو هغه پلان کې په دې مخه پکېږه او پلان کې او بیا د استاد نه تپوس هم کولی شي چې یاره ما ته دا سبق وښایه او بیا استاد که په شاګرد باندې شرط ږدي او مې ښودی شي دا د شرط یې پې ولګاو چې ګوره که څه داسې مسله دې ولیدله چې هغه ستا د برداشت نه اوچته وه نو صبر به کوې زه به راته پخپله به راته دا خبره ښکاره کېږي نو که استاد په شاګرد شرط کېږدي چې سار به سبق وایو مازدیګر به سبق وایو لږ به وایو ډېر به وایو دلته به وایو هلته دا شرطونه به منې او بل دې دا معلومېږي چې استاد باندې به اعتراض نه کې چې سبق خلاص شي بیا تپوس وکړه سبق دوران کې تپوسونه مه کوه سبق خلاص شي بیا تپوس وکړه او ته پخپله وایي وروسته به بیا پوه شي ډېره ښه دا سړی څوک و حضرت خضر ابوالعباس کنیه ده نوم یې څه دی نو مفسرین او محدثینو پکې ډېر لوی اختلاف کړی دی څوک وایي دا د حضرت الیاس علیه السلام رو څوک وایي دا د آدم علیه السلام زوی و څوک وایي د آدم علیه السلام نوسی و څوک وایي د نوح علیه السلام په نوسو کې و څوک وایي د فارس د بادشاهانو کې د یو بادشاه زوی و څوک وایي د شیس علیه السلام زوی و څوک وایي د ده پلار نوم ملکان او بلیا د ده نوم و بهر کې اس پته نه لګي په حدیثو کې داسې ذکر نشته دا زمونږ د خلقو خپل سوچونو خپل فکرونه دي خو د خدای بنده الله په قرآن شریف کې فرمایي چې عبد من عبادنا زمونږ په بندگانو کې یو بنده او خضر ورته ولې وایي نو بس به تا هغه مشوره معنا وکړم اگر چې علما په دې کې نور توجیحات هم کوي وایي چې په اوچه ځمکه به په ډاګه ځمکه کېناسته او پا بسېد نو ابه شنه وه بیا اب دې شینکې به دې جوړه شي او څوک یې شنې جامې به اغوستلې څوک یې د شنو پټو جامې به اغوستلې څوک یې شین پټکې یا شنه ټوپۍ به په سره وله بهر کې نور الله څوک یې چې کومه علاقه کې اوسېده هغه سرسبز و ساداب شاداب او شنه وه نو ځکه ورته خضر وایي څوک یې سبزو کار به کو بهر کې دا د علماو اقوال دي خو مشهوره دا ده چې په یو ډاګه میدان اوچ میدان به کېناسته دا یو روایت کې مشته او پا بسیده یو روایت کې مشته نو اب لاندې تک شنه شوه خضر خضرت شینوالي ته ویل کېږي کله تیر شوی دی الله ته پته پیغمبر او که ولی نو بعضې حضرات وایي د خدای ولی یو نیک بنده پیغمبر راجح قول دا دی چې دا د خدای پیغمبر ولی یو راضی عبد من عبادنا نو بنده خو هر چاته قرآن شریف کې ویل شوی دی خو عبد من عبادنا د دې جملې نه معلومیږي چې الله وتعبد وای دوباره ځان ته نسبت کوي نو معلومیږي دا چې دغه هغه عبودیت او کما بندگی عبودیت چې په پیغمبر کې عبودیت ډېر د کمال شری بندگی الله دې په موږ کې بندگی پیدا کړي مرتبه خو د رسالت اشرف د اعلی رسول اشرفی خو ګورې رسالت په کامل عبدیت موقوفی چې سړی مضبوط بندگی پکې راشي نو الله پیغمبري ورکوي چې چا کې کلکه بندگی د پروردگار نه غل خدای پاک پیغمبري نه ورکوي کلکه بندگی پکې وي ګوره دا بندگی صفت ډېر قیمتي شی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله قرآن نازلیږي نو دا صفت ذکر کېږي الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الله پاک فرقان قرآن خپل بنده نازل کا پیغمبر مبدل تک على رسوله نه وي چې خپل رسول میں نازل کا خپل بنده میں او چې معراج ته رسول الله مبارک الله لا نو دا صفت ذکر کېږي سبحان الذي اسرى بعبده ليلا برسوله بنبيه الله نه وي خپل خاص بنده ادب بوته
او چې بیا الته کې وسره مشرف بالکلام ګرځي فاوحى الى عبده ما اوحى بندگی ډېر قیمتي ډېر قیمتي صفت ته الله دې په موږ کې بندگی پیدا کړي چې هر وخت زموږ د عقیده پیدا شي چې د الله بنده زه به الله عبادت کوم زه به الله ته سر ښکته کوم حق دا دی چې زه الله ته سر وسجود شم د الله په دربار کې هر وخت کې زاري وکړم او هر وخت کې الله ته خپل حاجت ورښکاره کړم نو یو عبد بن عبادنا دویم سدي دویم راځي قرآن شریف کې الله فرمایي چې دلما علمناه من لدنا علم ما د خپل طرف نه ولې خاص علم ورکړ علم لدنی نو دا من لدنا علما امن سانتم کې دي شي خدا ټول چې مونږ یو دی خدا آتا څنګه دی من لدنا مونږ خپل طرف نه علمناه مونږ علم ورکړو واتیناه رحمتا من عندنا نور رحمتا فعام انسانم کیږي خو چې دا رحمتا من عندنا یا امراواله عبدا من عبادنا امرا واخلي او من لدنا علما لفظ امرا واخلي او دا نور حالات چې موسی علیہ السلام راځي دا ټول چې یو ځای کې د دین اخکار د دې خبره غالب ګومان پیدا کیږي چې دا د خدای پیغمبر حضرت خضر عمر مولا خدای ورکړو آیا اوس جمع دې ک مړ دې زمون بعض علماء لکه امام بخاری رحمت الله علیه یا زبوب چې محدثین اکثر وی دی وفات شوی وفات شوی صوفیه حضرات وی چې نه دا جمع دی دوړ خپل سنا دلایل وی خو غیر هغه کې زمون سباس نشته یا جمع دی وفات شوی دی ای کې مون خبرې نه کوو اگر چې دوړ مونږه طالبانو توای د محدثینو دلایل موایو د صوفیه دلایل موایو بیا ول یو فیصله رو باسو خو بس خیر د خود غالب دادا د خدای پیغمبر نیک ساړیو الله ول یو خاص علم ورکړو موسی علیہ السلام او دې دواړه سره روان شو یوشع ابن نون سچو نو بعض حضرات هم سره روان دي او بس چون کې هغه تابع دي رسو دا ذکر نه کیږي او سو کوئی چې نه یوشع ابن نون شاګرد واپس کچ تزا د سر سموده شاګردی کوما بیا به سره ګورو دواړه سره روان شو دغه علاقه کې د خلکو پیجنده چې نیک سره داغه نه بدا سکارونه کار کېدل چې هغه به د عقل نه بالاتر بلکې بعض علما وایي چې دل الله پاک د کوم امور تکوینیه او علم ورکړو د هغه خلکو ته خو بعضو خلکو ته خو خیر خلکو پیجنده چې دا خو نیک سره دی خلکو ته پته و چې دا خدای ولی دی خلکو ته پته و چې دا ډېر نیک سړی دی خلکو به ډېر قدر کاوه خلکو به ډېر عزت کاوه استاد مخکې دی موسی علیہ السلام ورپسې دی یو ځای ته ورسېد په یو طرف باندې روان یو کشته کې تلل دا کشته به د یو طرف نه خلک بل خوړل د بل طرف نه بل خوړل نو چې دوی څنګه کشته لا ورغلل نو کشتو والا دی او پیجاند چې خدا خو زموږ د علاقې باباجی دی حضرت خضر د انیک سړی دی نو اغي بغیر د نول نه بغیر د اجرت نه کشته ته دواړو خېجو پیسې دی ونه نه دا معلومیږي چې د مشرانو د عالمانو احترام وکړ دینه دا معلومیږي چې اجرت او کرای دي ته نه غشتا خدیو دواړو خطل څنګه او خطل کشته تا او کشته روانه شوه نو الته یو تبر پروتو یا یو ترخص پرتاوا حضرت خضر هغه ترخصو چت کړه او د کشته تختې له ډز ورکړه ماته کړه کشته نه تخته وستا بس موسی علیہ السلام فورا ورو دانګل د مټیو نه و داسې کې خرقتها لتغرق اهلها وی د خدای بنده کشته شله خلق ورکه داسې کې تختاره دی وستو په ټولو براشي مونږ ورکه او دا ټول خلق لوګ تغرق اهلها ټول کشته ورکه داسې کې د خدای بنده هغه وتبیا او مغه سوی ما د تنوي چې تم سره صبر نشي کول ته تمنو بس موسی علیہ السلام کو پیش چې خبر خو شرط خو دې
او موسی علیہ السلام چې هغه څنګه تخته وستله کنه نو موسی علیہ السلام زر څه شیرالی پاغه سوړه کې منډي او صادر رالی پاغه کې منډي چې برا نشي د خپل دنیا خلق دي غرق بشي او تسوي خلق سره څه کړه او کړه تا سره سکه خلق مفتو خې جوړې پیسې د ننالي ته ولا کیشته ماته د خدای بنده دسکه موسی علیہ السلام اوس غوسه نه لا چې مشتکرې باندې شوی نه دي سوکې ته لا نه دي ځکه په مصر کې یو نو سوکېسته نو ذل قندار ته رسول موسی علیہ السلام غوسه نه کې پامبیاو کې پیغمبرانو کې د جلالی مزاج خاوند دي سب غوسه نه کې بشیر جان توبه واسا سور مرچ کې بشیر جان سور مرچ کې په پیو باخې دومره دي تاریخ دومره سخت غوسه ناک دی بشیر جان چې دا جدي بیاې دی چې کله په غوسه شي کنه نو دی داسې ګړبېږي لکه ته زلزله پې راغله لاسونه موټي کې او مړخ پې مو دادي دا دله چې مونږ ښځه نه کوو یو پکې دا وجه دې غوسه کېږي ټول به ښځې سره جګړه کوي وایي به ښځه څوک به دیوال له ورکوي هلته خو یې نظر هم نه لګي یو قنداره پیسې به زمونږ عمر حیات ولا ښځه کړې وه عمر حیات ته خدای خوشحاله کړي نو عمر حیات سره بیا په جګړه کړه نو قنداره پیسې ما ته وایي تماچه راکړه د عمر حیات پې ولم نو مې تا خدای بې خو بس ستا خو سترګو نظر نه لګي چې په هغه ډسې په ښځه ونه کوې نابینا چې وي که نه دا ړانده ورېداره ته وایم دا غوسه ناکې ډېر زیات د سترګې نه نو هغه زور یې د غوسې ټول هغه دماغ له رسېدی بچي جان داسې ده که او ده سره د خدای روانه کوم چې روانه دي شو هغه پښتانه د اوف فتنه ورته وایي ځکه خو موږ لکه د ملا بادر د سره اودس کې ګرځو موسی علیہ السلام ورته غوسه شو او په سختۍ ورته وایي او ځای کې تخته کې څه شي منډي چې اوبه را نه شي حضرت خضر هغه څادر ونیو اخ یې غورځاو لرې کړه اوبه ولې راځي واقعي هغه اوسوری شي اوبه نه راتلې بس موسی علیہ السلام خو پوه شو تا ته ما نه وي چې دا په ما به سوال نه کوې دا یې څوک کړل یاره وایي په دې د الله راته غږ مه کوه بیا به ما نه هېر شوي اوس که ته سوال وکړې چې په موسی علیہ السلام خو یې شرط لګولی نو موسی علیہ السلام بیا ولې دا خبره وکړه موسی علیہ السلام پیغمبر دی او قانون دا دی چې پیغمبر کم کار وکړي هغه شریعت حکم شي د پیغمبر په مخ کې یو مسلمان انسان یو کار وکړي او پیغمبر په چپ شي دا د شریعت قانون شو نو که موسی علیہ السلام دلته چپ پاتې شوی وي هغه ته خو پته وه چې دلته پردی کشتۍ ماته کړه هغوی خیراتي وړو دی ولی کشتۍ ماتوي نو که موسی علیہ السلام غږ نه وی کړی چپ پاتې شوی د موسی علیہ السلام علم دو چې دا به قانون جوړ شوی چې پردی کشتۍ ماتوه جایز دی ولې پیغمبر په مخ کې چې څوک یو کار وکړي پیغمبر چپ شي نو قانون د شریعت قانون شو دا به د شریعت قانون ګرځېدلی و چې پردی کشتۍ ستا مخ کې څوک ماتي ته به غږ نه کوې که پردی کشتۍ ماتي دا جایز دي ځکه د موسی علیہ السلام مخکې ماتېده و هغه غږ نه دی کړی پردی کشتۍ ته نقصان رسوي دا صحیح دي دا جایز دي په دې وجه د موسی علیہ السلام د خپل شریعت مطابق او د خپل علم او د خپل پوهې مطابق هغه له پکار و چې سوال یې کړی وی که سوال خو چونکې هغه ورته وایي چې دا ټیک ده ستا خبره سوال خو دې وخت کې زموږ استادان له معامله ده دی به سوال نه کوي ټیک مخکې لاړله نو واقع اوږده وخت یې ختم شو نو دا باقي به راته انشاءالله العزیز راتلونکي جمعه کې بیان کوم او دې کې چې مقاصدي او هم درته ووایم تېره جمعه د حضرت موسی علیہ السلام او د حضرت خضر واقع مې درته ذکر کړې وه شروع کړې وه د څه مقاصدو دپاره دا د صورت کهف غالبا د 15مې سپارې په آخر کې ده او د 14مې په اول کې ده الله په قرآن شریف کې مواقعات ذکر کړي ډېر زیات د موسی علیہ السلام واقع بار بار ذکر کړي د عیسی علیہ السلام د آدم علیہ السلام دې کې عبرتونه یو دې کې ډېر مقاصد دي نو دا واقع هم الله پاک په خپله ذکر کړی دی او ما تاسو ته ویلي چې حضرت موسی علیہ السلام لاړ د حضرت خضر سره نیمه خبره به کړې وه کشتۍ ته وختل دواړه کشتۍ کې روان دي
چې کوم ورسره ملګری او شاګرد و یوشع ابن نون، نو بعضې حضرات وایي چې دې ته واپس راغلی دی او بعضې وایي چې نه دې ورسره ملګری و. قرآن شریف کې د دوو ذکر دی له دې نه پس حتی اذا رکبا فی السفینه دواړه کشتۍ ته وختل. نو څوک وایي چې دې ورسره و خو تابع او شاګرد څوک ذکر کوي نه. اوس هم چې څوک چاله دعوت ورکوي او هغه سره ډرایور هم لاړ شي نو خلک وایي خان صاحب ډوډۍ له راغلی و، ډرایور پکې نه یاد. یا یو عالم او هغه سره شاګرد لاړ شي نو خلک وایي پلانکي مولوي صاحب زموږ ځای ته راغلی، حالانکې هغه یوازې نه تللی خادم ورسره. نو ذکر په قرآن شریف کې د موسی علیه السلام او د حضرت خضر دلته کېږي چې کشتۍ ته وختل. نو شاګرد یا ورسره دی یا واپس شوی دی، که ورسره نو دې شاګرد د تابع دی، د ذکر نه دی شوی. خو دا یوشع ابن نون څوک وایي چې دا پیغمبر او راجح هم دقه ده. بعضې وایي نه پیغمبر نو، خو راجح دا ده چې دا پیغمبر. او په حدیثو کې یو واقع راځي چې د یو قوم سره جهاد کو د یوشع ابن نون او دونه ملګري ورسره ګڼو چې ده په خپل قوم یو شرط ولګاو، وی کم خلق چې کویده نه کړي او وادي نه کړي نو ادم ما سره جهاد لنه دي. کم خلقو چې کوټې جوړې کړي او چتونه نه اچولې ادم نه دي چتونه دی واچي. او کم خلقو سره چې ساروي به بلار به د بچو درولو وخت یې نږدې وي ادم نه دي. کسان ګڼ دي د دې نه دي، باقي دې را سره لاړ شي جهاد لا، باقي وسره جهاد نه لاړ. دشمن سره جنگ شروع شو دی کې ماخامې شو، فتح ته خبره نږدې وه چې نور پرېوتېده. نو د سوچ وکړو چې که دا نور پرېږدي خو جنگ بندېږي، شپې خو څوک جنگ نه کوي. نو دشمن به راته ځان مضبوط کړي د شپې، نور کومک په ځان لره غواړي. نو دې نور ته یو اعلان وکړو، وی ای نوره تم د خدای د طرف نه مامور د الله د حکم تابع او زم د الله د حکم نه تابع یم. نو مهرباني وکړه لږ غوندې بند شه، مخکې حرکت مه کوه. چې زه دا فتح وکړم او دا جنگ ختم شي نو بیا به روان شي. نو رسول الله مبارک فرمایي چې نور ورته خدای ودرو، نور ودرې. دا معجزه ده، بلکل د عقل نه بار معجزه ده. ما نو وایي دې ته چې د عقل نه باري. نور ډېر تیز رفتار دی او درېدلې ګران هم دی. ځمکه هم حرکت کوي، یوازې د نور حرکت لري د ځمکې. خو معجزه وایي دې ته چې ابه د عقل او د عادت نه باري، خو الله او رسول به وي د هغې نښه وي نو ته به یې منې. لکه مړی جمدې کېدل په دې دنیا کې خو د عقل نه بار خبره ده. د عرف عادت هم باردلو درېده وینه جام شو په رګونو کې، څنګه واپس جمدې کېږي. لیکن کم خدای چې د مخکې نه پیدا کړی د هغه خدای واپس جمدې کولی شي. دا خوري خیری به خدای واپس نه، انسان به ته نه جوړی سو. نو حضرت عیسی علیه السلام به مړي ته قم باذن الله د خدای په حکم ودرېږه نو فورا به ودرېده. او هغه انسان چې سترګو کې به نظر بالکل نو اکمه او سترګې به ړندې وي چې ډاکټران وایي د دې علاج بالکل نه کېږي، هغه ته به وي چې په هغه به لاس راخ که نو خدای پاک به جوړ کړه. او د عقل نه بار دی. کم خدای کم ذات چې ماشوم له د اول نه په سترګو کې د لیدو طاقت او په رګونو کې نظر اچولی شي، هغه خدای پاک دا ړندې سترګې هم جوړولی شي. نو نور ته اعلان وکړو تم د خدای د حکم تابع، زم د خدای د حکم. ودرېږه چې دا فتح وشي بیا روان شه. نور ودرېږه ولاقې فتح کړه نو د هغې نه پس بیا نور روان شو. دغه یوشع ابن نون دی ورسره دی. کشتۍ ته وختل، کشتۍ والا ته پیسې وانه غشتې، وی پیژنده چې دا حضرت خضر یو نیک د خدای بنده دی، د ده ډیوټي سوا. نو بعض مفسرینو لیکلي ده چې ډیوټي دا وه چې دې خلکو سره مدد وکړي، مظلومانو سره مدد وکړي. چاته مشکلات او پریشانې وي هغه وله ختمې کړي. د هر پیغمبر خپل یو ډیوټي وي. د دین نصیحت به هم کوي. پیغمبر خو مقصد دین دی. ګورئ د پیغمبر مقصد هغه خیرت دی، د پیغمبر مقصد دعوت الله دی. خو دا بعضې کارونه په بعضې پیغمبرانو خدای کړي دي. دا چې څومره نن زراعت دی او څومره نن دا انجینري ده
د دې اصول او بنیاد هم د دې پیغمبرانو په لاس باندې الله پاک دې قوم ته ښودلی دی. حضرت داود علیه السلام پیغمبر دی، بادشاه هم د زغرې به یې جوړولې. قرآن شریف کې الله وایي اوسپنه ورته خدای نرمه کړې، بغیر د اور نه به یې اوسپنه تاوله را تاوله. نو د ده ډیوټي خو د پیغمبر دغه ده چې خلکو ته نیغه لار، دین، هدایت، صراط مستقیم. خو ورسره دام ډیوټي وه چې چا ته دا خدای ځان له دلې یو علم ورکړی، یو پویه خدای ورکړی وه. دې ته علم د امور تکوینیه وایي. بعضې خلک وایي د غیب و علم، د غیب و علم دا نه دی. که د غیب و علم د سره وی نو چې موسی علیه السلام په سلام اچوي نو دی ولې نه پیژني؟ او چې بیا موسی علیه السلام ورته وایي چې زه د بني اسرائیلو زه موسی یم، نو وایي ته د بني اسرائیلو موسی تپوس دی کوي. نو که د غیب و علم وی نو بیا دا تپوسونه دی ولې کوي؟ زمارونو او د نورم پکې بعضې خبرې راځي. اوس به یو بل ټکیم پکې راشي. دا دله علم د امور تکوینیه او خدای ورکړی چې کوم شی په زمانه کې لري وي یا په مکان کې لري وي. څوک یې نه زمانه کې لري دا چې سبا بل ورځ میاشت پس یو کار کېږي. په مکان کې لري دا لکه پېښور دی او کراچی ده، هغه به دته خدای را نږدې کړل. الله داسې پویه ورکړې وه چې دته به هغه نږدې ښکارېدل. دا علم دله خدای ورکړی او دا د اسبابو نه بالاتر علم دی. ګورئ داسې علم نه دی لکه زمونږ د ساینسدانانو علم چې وي، نه. وعلمناه من لدنا علما، دا الله پاک دله د خپل طرف نه یو خصوصي پوی او علم ورکړی دی. ما خو تاسو ته ویلي چې د دې ټولو حالاتو نه اجتماعي ته وردا معلومیږي چې د پیغمبر و. اگر چې اختلاف پکې شته یقین سره نه شو ویلی، خو غالب ګماندار. نو پیغمبر له خدای علم ورکوي، پویه وله خدای ورکوي. د علم خو بلا اسباب دي. د علم یو سبب تعلم ربانی دی، د الله د طرف نه القا، د الله د طرف نه زړه ته یو شی اچول، د الله د طرف نه یو انسان ته یو پویه ورکول. یو علم چې کشته کې سواره شو فورا هغې وپېژن چې دا خو زمونږ د وطن هغه نیک سړی دی، بزرګ، او دا خو هغه سړی دی چې زمونږ د دنیا ډېر کارونه پرې روان دي. مظلوم سره مدد کوي، غریبانانو ته یو مسله پیښوي، هغې کې ورسره خواري کوي، په چا ظلم وشي هغې دفاع ورسره کوي، چا ته ضرورت پیښ شي هغه وله پوره کوي. لکه د دنیا په کارونو کې خلکو سره ده به ډېر ښېګړې کړې او خلکو سره به مدد کو، خو هغې وی رجل صالح نیک سړی دی، بې تنخوا او بې مزدورۍ او بې اجرت کشتۍ ته وخېجول. چې روان شو څنګه نو د یو تیلی ورسره وه، د هغې نه یو تبرګې راوسته او د کشتۍ نه یو مضبوطه تخته جدا کړه. او موسی علیه السلام فورا په اعتراض وکړ، څه وایي ورته؟ خرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا. دا دې څوک خلک غرقوي، هغې بې تنخوا او بې اجرته مونږ کشتۍ ته راوخېجولو او ته وله کشتۍ ماته او د اوبه به ورسره شي دا خلک غرقوي. ګوره احسان په مقابله کې احسان پکار دی. هغوی ښېګړه وکړه، مونږ ورسره ښېګړه وکړو، نو ته د ښېګړې په مقابله کې هغوی سره بد کې ډېر لوی کار دی وکړه، عظیم در تاوان کار دی وکړه. څادر یې راغېسته، پاسوړه کې منډه چې اوبه راونه خېجي. حضرت موسی حاضر څادر ته اخوا وغورځو، پرېږده. څنګه به اوبه راځي؟ نه به راځي. معجزه ده، معجزه ده، نه به راځي. او صیب من ورته څه وایي حضرت خضر؟ دا ټکې واوره. وی چې زه را سره شاګردي کومه، ورته څه وایي؟ وی ای موسی انک علی علم، تا له خدای یو علم درکړی دی چې الله درته ښولی دی. لا اعلمه، په هغې زه نیم خبر. ما له خدای یو علم را کړی دی، هغې نه ته نه خبر. پته ولګېده که ده سره پوره د غیب علم نو بیا دې دا ولې وایي موسی علیه السلام ته چې تا سره کوم علم دی په هغې زه نیم خبر. چا سره چې د غیب علم یې هغه په هر څه خبرداری دی. تا سره یو علم دی نو په هغې زه نیم خبردار، نه ما سره د هغې د زده کړې ضرورت شته. ځکه هغه زمانه کې به د هر پیغمبر خپل امت او خپل شریعت دی. ما سره چې کوم دی د هغې نه ته نه خبر. روان دي په کشتۍ، دی ورته وایي خیر دی ما نه غلطي وشوه، دومره زور مه راکوه چې په لومړي ځل مې بیلی غلطي وشوه. اوس موسی علیه السلام به خامخا دا کار کوه
زموږ د شریعت یو قانون دی چې د پیغمبر مخکې یو مسلمان سړی د دین یو تابع انسان یو کار وکړي او دې په چپ پاتې شي دا شریعت شو بس. نو که موسی علیه السلام په چپ پاتې شوی وي دی خو پیغمبر و نو دا به د شریعت یو حکم و چې کشته تخته وباسه دا جایز دی. په چپ پاتې نه شو چې غلطي دې کړې ښه دې ونه کړه خو چې هغه ورته ووایي تا ته ما نه دي ویلي پوه شو چې زما په شریعت کې خدا منع دی. پردې تخته کشته نقصان کول او پردې کشته نه تخته استل دا خو جرم دی. خو چې د په ما شرط لګاو دی خدان له یو لوی سړی دی دا برده په شریعت کې جایز دی. بس غلی شو دی کې یو مرغۍ رااله او هغې ټونګه ولګوله د کشتۍ په غاړه کېناسته او دریاب ته یې مخوکه ښکته کړه یو ټونګې ته یې اوچته کړه. حضرت خضر ورته وایي ای موسی ما او تا له چې خدای علم را کړی دی زما ستا علم او د دې ټول مخلوق علم د خدای د علم په مقابله کې داسې دی لکه د رکوټې ساس کې چې د مرغۍ د دریاب نه اوچت که د خدای د علم مثال د دې دریاب د اوبو د ساس کو برا په شانتې دی او زما او ستا د دې ټول مخلوق علم د دې رکوټې ساس کې دی چې دا مرغۍ په خپله مخوکه کې اوچته کړه. د الله ډېر لوی دا مثال هم نه ورکوي. دې ته مونږ طالبان وایي د یو محسوس سره د یو اظهر سره بعضې وخت کې یو مثال ورکړي چې د خلکو ذهن یې والي. یو رکوټې ساس کې به څه شي وي د دریاب په مقابله کې سمندر دریاب اوبه د الله خو دومره علم دی چې انتها ولا نشته چې څومره زمونږ په دې وجود کې رګونه دي څومره زمونږ په دې وینه کې هغه ذرات دي ورته ریډ او وایټ سیلز وایي او څومره د انسان په وجود او د حیوان په دې وجودونو ویښته دي او څومره په دې اونو کې پاڼې دي او څومره تخمونه دي د هغې ټولو نه رب العالمین خبردار دی. وما تسقط من ورقة الا يعلمها جواز د تورنګزو نه ستا د کور بوټي نه افریقا او امریکا ځنګلونو کې او په دې شاړو دشتو په دې پټو کې چې څومره بوټي دي پاڼه ته غورځېږي الله ته پته ده. ولا حبة في ظلمات الارض الله د ځمکې په تیارو کې چې کوم تخمونه پراته دي الله ته خبردار. زره د خپلو پنځو ګوتو نه دومره نیم خبر دومره ماته د خپلې پنځه ګوتې چې هر وخت ورته ګورم او ډوډۍ پې خورم او لاس کې مخامخ دي راته نوکونه او پنځه ګوتې دومره په دې زما پویه نشته لکه د الله چې په خپل مخلوق څنګه پویه د الله ډېر لوی دی. د الله ډېر لوی قدرت دی. د الله ډېر لوی کائنات دی. نو ولې درشن ورکړه چې موسی علیه السلام تا خو زه پوهېږم که نه تپوس د نه شو تا وې زه پوهېږم ستا علم او زما علم او د مخلوق علم د خدای د علم مقابله کې دغه حیثیت دی لکه د اساس کې چې اوچت که د دریاب په مقابله کې روان دي کښتۍ نه کوز شو یو ځای ته لاړه. هلته چې اوس په لاره باندې ځي یو ماشوم لوبې کولې د ماشومانو سره یو هلک دی. حضرت خضر ورغی هغه ماشوم یې اوچت که او دې سر له ولا زور ورک او دا سر ولا چپړ کو اخو غوړ مړی. موسی علیہ السلام فورا گرفت کیا قتلت نفسا زکیه بغیر نفس لقد جئت شيئا نكرا. دا دې څوک لري برنا حق دې ماشوم ملک خو دې ناشنا کار دې غلط کار دی ناشنا کار. اوس بیا به موسی علیہ السلام سوال کوي خامخا به کوي دا شریعت ده چې د پیغمبر مخکې څوک یو کار وکړي دی په چپ پاتې خدا ټیک دی. بیا پیغمبر خو دې نه راغلی چې دا غلطۍ به خلکو ته وایي چې مه کوه. یو کافر که عمل د پیغمبر مخکې وکړي چپ پاتې چې دا شریعت نه دی زموږ طالبانو ته تقریر وایي. خو که یو مسلمان یو کار وکړي او د شریعت موافق پیغمبر په چپ چې دا ټیک دی که دا ټیک نو ده به انکار کړی وي. او که پیغمبر وی دا دی ولې وکړل دا ټیک نه دی نو پیغمبر د موسی شریعت یې دا دی چې هغه ماشوم وجنې خامخا به وایي چې دا ولې نه وي. نو بیا خو به خلک وایي چې لکه د موسی علیه السلام په شریعت کې دا جایز دي چې ماشومان ووژنه. نو فورا یې پې سوال وکړه دا دې څوک لري ماشوم دې ملک برنه حق ډېر اشنا کار دی. او ورته وایي ما تا ته نه وې چې ته ما سره نشي ټینګېدی ما درته نه ویلې وریاد شو ده اوه واقعي د خو ما بشر دی خو یاره وي داسې به وکړو داسې به وکړو. دریم ځل یو مقرا کا نو که دریم ځل مې بیا تا سره څه لانجه راله که نه اوس سوال مې وکړو بس بیا د مستانه کېږي وی ډېره
پلار روان دي انطاکیه اختلاف پکې شته خو انطاکیه ښار هلته دا خلک ډوډۍ وغوښتله چې موږ له روټۍ راکړې فابوا ان یضیفوهما ډوډۍ چا ورنکړه زمارونو ګورې دوه خبرې تاسو ته یو سړی که یو میلمه یو ځای ته راشي حجرې ته یا یو جومات ته او دې خلکو ته وایي چې وروره ګورې وږي موږ له روټۍ راکړې دا حرام سوال نه دی التماس دی مطالبه ده حرام سوال چې کم شریعت کې د بل نه سوال کول حرام دي هغې کې یو څو شرطونه دي یو دا دی چې تملک کې د بل نه ځان مالک کې دویم دا دی چې په تسفل او تذلل سوال کې لکه داسې سترګې ورته بل شهر کې خوله کمزوري کې او خدای مو بخا یو 5 روپۍ راکړې خدای مو بخا دوی نه جوړه دی خدای مو بخا وږې ما او چې نه داسې په اډر ورته وایي چې دا شی راکړه لکه دوست ته وایي یا استاد شاګرد ته یا مرګري ته وایي مرګري ته لکه تاسو دوه ساده یو مال راکړه دا حرام سوال نه داخل بل دی مسترم دی مجبورم دی موږ له ډوډۍ هغې وایي نه نشته ډوډۍ شوم پړه فابوا ان یضیفوهما نارشبت یې راکړه سر چې تللي او دیوال په دې کلي کې کوږ دی حضرت خضر چې وکتل چې دیوال کوږ دی لاس یې ورړم کو دیوال له دې کور کړو نه دی په یو لاس پیغمبر دې ما خو تاسو ته وی راجح غالب ګمان نه دی بس موسی علیہ السلام فوراً ورته وی تا دې څوک مونږ ته بیګا ډوډۍ وغوښته مونږ له ډوډۍ را نکړه ته دیوالونو ته نه دی خدای ونه داسې خلکو له لکه سزا ورکول پکار دي چې ورته وایي چې نیغول هم شنله خو نه نیغوم ولې مونږ دنه بیګا ډوډۍ وغوښته تاسو ډوډۍ را نکړه لو شئت لاتخذت علیه اجرا ورته به دې ویلو چې دا دیوال دله نیغوم د دې مزدوري راکړې تاسو به په 3 څلور کې نیغوې دې دله په یو منټ کې نیغوم خولې دله نیغوم راکې مزدوري سبب د مزدوري به اخیستې وه نو مخکې به پرې ډوډۍ خوړلې وه حضرت خضر ورته وی باز هذا فراق بیني و بینه باز زما ستا نوره نه کېږي دا خو پار کار باندې ته ماره مټه رانیسې ته خو ما خپل کار ته نه پرېږدې خو چې څه کار کوم ته به ما اعتراض کې چې څه کار کوم ته به ما اعتراض کې مخکې ورته ویلو چې زما پویه ستا نشته او دی به ورته وایي چې ستا ده زما نشته زما ستا قصه ګرانه ده سأنبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبر اوس دې پویوما چې تا کوم صبر ونو کې پاغي په تعبیر دې پویو وی هغه کشته چې ما اب جنا کړه رسمخ کې یو بادشاہ ولر دي ظالم بادشاہ هغه اډر کړی دی اعلان کړی دی چې څومره کشته په دې دریاب کې ګرځي او سروغي وي په حق سرکار ضبط کې دا ما کشته په د بادشاہ پولیس او فوج ولار دی چې کومه روغي کشته وي او برابر کشته وي هغه ضبط کوي او دا کشته یتیمانانو ده د شلیانو ده د ګډیانو د معذورو کشته ده نو کدا په وسوره د قصروغه سالمه نو ضبط کوي ته فاردت ان ابي اعيبها نو ما دا اب جنکلا اوس په بادشاہ ورشي چې ګوري چې مړه دا خو ما ته ټکرې ده نو دا به بچي د یتیمانانو مسکینانو شی به بچ ک دې لپاره مې دا کار واقعي اوسم بعضې بادشاهان داسې کوي پر دې ځای غصب کې ویني په زور ونیسي پر دې کارخانه ونیسي غصبي پر دې ګاډي ونیسي په زور یې ونیسي پر دې ځمکه ونیسي سړک جوړو جومات خو نه جوړوي خو روانوي یې جومات روانوي هغه شیخ الله اوس ختم شو اوس د خدای کور روانوم دا بل غم دی د خدای کور روانوم جج فیصله کوي جج فیصله کوي چې دا جومات روان کې سپه جوړ کې پارک کم وطن ته پاتې شو کم ملک ته پاتې شو جومات ولې روانه جومات خو لار سړک غټه بل طرف ته تاو کا سړک کم ټیک دی د چانه نیولې دی نه پزوري نیولې دی نه حکومت نه نیولې دی نه حکومت انوسی ورکړي جوړ کړه اره جوړ کړي حکومت دې نه دی نیولې انوسی ورکړي سړک هم په تنگ نه دی د چا کوریم نه دی نیولې د علاقه کې بل جمعات عزت ودی دا یو بروان کو نه بل شتم نه په دې ټول علاقه کې
خو پارک ته ضرورت دی نو شاته خلک وي په جربونو پارک دی په جربونو راشه دی کې فوټبال جوړ کې راشه دی کې کرکټ جوړ کې د ماشومان د لوبو ځای جوړ کې شاته وسره بل مکه ده نه جمعه پروا نه هاي هاي اے مسلمان وطن اے د مسلمان وطن اے هغه وطن چې د لا اله الا الله په نوم جوړ شوی اے هغه وطن چې ستا دپاره ښځو قرباني ورکړې ده او ستا دپاره د زنانو بې ستري شوې ده او ستا دپاره ماشومان یتیمانان شوي دي اے هغه وطن چې تا له ښځې کونډې شوي دي اے هغه وطن چې ستا دپاره علما اونو پورې ویزان شوي دي او شهادتونه نصیب شوي دي اے هغه پاکستان ښکلی ملک او ښکلی وطن چې ستا دپاره علما د اور بټو ته غورځولی شوي دي نن په هغه وطن کې ګوردواره جوړېږي سب نشته د سیکانو عبادت خانه نن په هغه وطن کې د هندوانو مندر جوړېږي سم نشته نن په هغه وطن کې پکار دی چې جومات ته ځای ورکې نو چې نه ورکې نړۍ آی آی ماشاءالله ونړوي جومات پارک جوړ کې په جومات د ختم کې جومات زما کور نه دی ستا کور نه دی د الله کور دی مساجد بیوت الله دا الله کورونه دي زمکه دا الله دا ان الارض لله يرثها من يشاء مکه دا الله دا بچانه ده جمعه د خدای کور روان په جمعه هاي هاي ډېر افسوس دی مړه دینه درست باندې څه حالات راځي بخاری کی حدیث سے رسول اللہ مبارک فرمائی ہوئی دا سے وقت براشی چې سړی به د قبر خوا کې تیریږي او دی بوی چې ارمان د قبر والا په ځای زه مړ وي دننه پروت وي نو څه خبه و دا څه ژوند دی نن ستا په نورو ملکونو کې ورشه په دوبۍ کې او په اماراتو کې او په دوبۍ کې بادشاہ راځي او د ګرجه اعلان کوي د مندر اعلان کوي چې دلته هندوانو مندر جوړ کړي مندر کې بس کېږي د بوتانو عبادت بادشاہ اعلان کوي چې بوتانو عبادت خانه جوړ کړي چې خلک د عبادت شروع کړي افسوس نه پیغمبر ویو نه لاوته یو جوړ کړ زموږ ایمان کم طرف ته لاړ زموږ دین کم طرف ته لاړ بهر کیف زمارونو خبره مې دې پورې کوله چې نن سبا خلک لګیا دي بادشاہ به ظلم نه کوي پردي ځای نه بني او چې نیڅه ضرورت راغی نو هغه پیسې به ورکوي چې کم د دې خپل اصل قیمت ته اوله نو وی ما ځکه عیب جن کړ چې بچی را بادشاہ نو واقع چې دا کشته په پاسه ورله او بادشاہ ته کسانو کتل و یو کشته ګوري مړه دې نه خدای له شوی دا خو ما ترا نن دې کسبا دې وبره خيږي زه تمام شو بچو کشته بیا ورته سوي وی هغه الګ چې مې مړک پته شترته دا الګ چې دې د الله په علم کې کافر و چې دې لویږي به کافر الله ته پتا ما خو تاسو ته وخت وی چې د حضرت خضر علم زمونږ د ساينسدان او د تجربه والا نه دي الله د طرف نه دي علمناه من لدنا علما دی به کافر لوی او مور او پلار نیکان دي د غي د گمراهه ذریعہ جوړي او گمراهان کې دا الله په حکم میں ملک او الله بدوی لره دینه یو خ بدل ورکي معلومه کمه پرېخه وي دی به کافر لوي شوی وي کمه پرېخه وي مور پلار نه کاندې بم کافر کړي په شمالي کې خدای بر دینه خ بدل ورکي زمارونو د دین یو بل خبره معلومه بعد وخت یو ماشوم مرشي مور او پلار خپای دا د غیر لپاره تسلی ده چې مخه پکېږي دا ستا خیر دی پدې کې کدا ماشوم لوي شوی وي نو دا بس ستا د لپاره د مصیبت ذریعہ وا نو خدای په ماشوموالي کې ملک فائدہ پکې سره خدای دا سم کولی شو جوړ پیدا شوی نه وي خدای په فائدہ پکې دا چې ته غمجن کې دلمن دې کړی تا نه به خدای ګناه ورځي ته دلمن کې غمجن کې تعالی به خدای مرتبه بلند کی ته دلمن کې صبر دیو کې جنت به خدای پاک درکې ته دلمن کې دا ماشوم مری خدای سپارشي کی او د دې په دې بدل خدای بدل درکې
مونږ اکثر خلکو ته وایو ماشوم یې مړ شي او رکوټ یې وندي پسې مور پلار خپه یقینا خپګانې مونږ مه خپه کېږه څه پته لګي دا زوی دې بالغ شوی او قاتل ډاکو ته جوړ شوی بیا به سوا کافر ته جوړ شوی بیا به سوا بیا به دې وایي چې خدای ماشوموالي کې مړ وي ښه بابا عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لكم الله وی تا ته به یو شی ښه نه ښکاري او تا لپاره خیر عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم تا ته به یو شی ښه ښکاري ښه به یې خوښه وي او تاسو له خطر یې علم خو ما تاسو ته وي د الله یې زموږ نشته اوس پېښې په خبره بعضې وخت کې ماشوم یا بچې مړ شي خلک خفه یې که نه دې کې ستا خیر دی بس الله چا سره ظلم نه کوي زیاتې نه کوي دا دې خیر دی دا که لوی شوي تا له مصیبت او بچي له مصیبت او بس په ماشوموالي کې د نواغش خیر ښه یبدلهما خیرا څه معنا اوس د هغې هلک په ځای وله خدای پاک لور ورکړه مور پلار اوس به ته وایې چې څنګه لور خو خیر نه یې لکه لور باندې خلک خفه کېږي اوس هم ګورې دا مې یو عادت دی د چا چې زوی پیدا شي اوهو ډزه زوی پیدا شو هلکه د پلانکي زوی شو هلکه د پلانکي زوی ټیلیفون نو یو خو بل خو مبارکې دي او زوی شو چې لور پیدا شي هېڅ غږ هم نه کوي لور پیدا شي چې ټیلیفون هم کوي چې تا دغه جینۍ مور ته نو ورته څه وایي ماشومه وشوه ته به وایې دې جینۍ ځان له دا په خپله چې ته را پیدا کړې ده جوړه کړې ده هغه غریبې سره خبرې هم څو ورځې میړه نه کوي لور دې راوړه دا دې جوړه کړې ده په خېټه کې دننه د هغې خوښه ده چې لور پیدا کړي پیغور ورته کوي راوړه لوڼه دا د دې خوښه ده داسې م شوي دي ګورې درته حقیقت ویما چې د یو ښځې 5 شپږ لوڼه شوي دي ښځې یې مړه کړې ده وایي ته لوڼه راوړې طلاق یې ورکړې ته لوڼه راوړې لور یې وجلې ده زمونږ زنګ والا زړونه والا خلکو دا د ښځې خوښه چې زما دې لور شي او په لور کې خو خیر دی مړه لور خو رحمت دی په لور ولې خفه کېږې په زوی د جنت زیری نه دی شوی او په لور د جنت زیری شوی دی رسول الله مبارک فرمایي چې چا لور وي او ښه تربیت یې ولا او ادب یې ورته خو ښه تعلیم یې ورته خو خدای پاک به دې لور په عوض په دې تربیت به او په دې تکلیف چې ورسره تېر کړه جنت به خدای ورکړي په زوی نشته زامن ستاسو خوښ دي چې سبا هم د ګیرو نه ونیسي او ډبی هم دام خوښ دي چې سبا راته رټې وایي چې پاګلې دماغ دې خراب دي دا دې خوښ دی چې سبا دې مال ته غل ناست دی دا دې خوښ دی چې سبا راشي او پلار باندې سترګې راوباسي غوا خو ناره ده ګیا دې نه ده راوړی دا دې خوښ هغه لور چې تا کره ناسته را لاس اوچتوي زما مور او پلار وبخئ او چې واده شي ډوډۍ د بل خوري او لومبی دوا مور او پلار ته کوي دې زمانې زامن مړه دې زمانې زامن خو چې نیکانی خو ټیک ده خو که بدانی بدان د دې زمانې زامن توبه وباسه لور خو به پردی خوري بل کور کې ناسته خاوند ته دوا نه کوي او پلار ته کوي او لور خو یو ځای ته چا بوتلی وم د رسالپور علاقې د رشکې علاقې یو سړی ما ته وې دم پې واچوه دا بیمار پروت دی غریب په کور کې چې زه ورله مسلمان یې دی چې 20 کاله وکړه 15 کاله وکړه 14 کاله په کټ کې پروت غریب دا 15 کاله غونډ په کټ کې تېر کړل چې خدمت کو لور کرا پروت لور یې خدمت کو لور براشي پلار کرم د پلار ټولې جامې به ووینځي یو ورځ د په میلمستیا راکړي د پلار ټولې جامې ووینځي د پلار کوټه صفا کوي پلار سره مینه کوي مور ناجوړې ورسره شپې کوي زوی ته ګوره ښځې سره پروت دی هغه د مور پلار څه پروا ساتي لور رحمت دی لور غنیمت دی خو موږ نه پوهېږو موږ قمقل یو چې خدای کوم شی درکړه د خدای شکر پیدا کړه د خدای رحم دی لور ولا خدای ورکړه الله ولا لور ورکړه هغې لږ په ځای خو واوره لور څه شو اوس حدیث کې نشته خو علماو لیکلي دي
بعض مفسرینو لیکلی دي چې د هغې جینۍ په اولاد کې خدای پاک یو بل پسې اویا پیغمبران پیدا کړل. اوس هغه زوی خو که هغه لور ښه وه، الله پوهېږي موږ نه پوهېږي. مور پلار خو به هغه وخت سره دا ویلي اوهو زوی لاړ، څونه جړا به یې کړې. لور ورکړه بیا به یې ویلي چې زوی په دی لور، لیکن قیامت کې به دغه مور او پلار ته پته لګېږي چې بیا ورته وایي چې دا او یا پیغمبران ستا ده، هغې زوی په بدل کې ما لور درکړه او دا خدای پاک پیدا کړه او دا دې په اولاد کې دي. په دې به نه خفه کېږې، الله دې ساتي. ګورې ډېر ګران کار دی د چا ماشومان دی الله نه وجني. مونږ د ټول نه مخکې دا سوال کوو که د چا ماشومې هلک او جینۍ وي ناجوړه مې الله دې وله روغ صحت ورکړي. د زړه لوی درد دی او که اوشي نو صبر به کوې، دا به درته رایادی. بیا ورته څه وایي؟ وایي دا دیوال چې مې نیخ کا، وایي تا ته پته شته چې دا ولې؟ دا د یتیمانانو وکانت تحته کنز لهما، او د دې دیوال لاندې یو خزانه پرته ده. که دا دیوال پروته وی نو تربورانو یې خزانه راغېشتله او تقسیموله، یتیمانان به برباد شوي. نو ما ولا دیوال نیخ که چې دا خزانې محفوظه شي. د یتیم به خصوصي خیال ساتئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی چې کم انسان انا وکافل الیتیم هکذا فی الجنت، دا ګوتې مبارکې داسې کړې. وی چې کم انسان د یتیم خیال ساتي، د یتیم پالنه کوي، زه او دغه انسان به په جنت کې دغسې یو لکه دا دوه ګوتې چې یو ځای دی. د یتیم په سر به د رحم لاس راکاږي. اما الیتیم فلا تقهر، غصه ونه کې یتیم ته، یتیم به خیال ساتي. او چا چې هم د یتیم خیال ساتلی دی نو الله پاک غلط په دنیا کې هم د هغې بدل ورکړی او په آخرت کې هم بدل ورکړی. او د یتیم مال به هم نه خوري. لا تاکلوا اموال الیتامی ظلما، زیاتې به نه کړي. او چې چا هم د یتیم مال وخوړه انما یاکلون فی بطونهم نارا وسیصلون سعیرا، خېټې ته اور اچوي، انجام بل شوی اور دی. په دې وجه موږ اوس هم دا یو خبره کوو، تاسو ته یې وایم. بعضې وخت کې یو سړی مړ شي، ماشومان یتیمانان دې پاتې شي، د ده خیراتونه مه کوئ. موږ دپسې غویان او میخې او سخاتون او مصلې او جانمازونه، هلکه دې کې د دې یتیمانانو حق دی. ته چې دا کم خیرات کې او دا روجې پخې، د دې ماشومانو یتیمانانو حق دی. یتیمان خوري سباله چې بیا ویش کوي او تقسیم کوي، نو چې په پلار څومره خرچه شوې ده، دیګونه پخ شوي دي، سخاتونه شوي دي، خیراتونه شوي دي، اته ټول د سره وباسي، د هغه یتیمانانو په حق کې ملاړ شي. یتیم مال ګناه ده، ظلم زیاتې، ځان ساتئ ډېر. او یو چې دا کم غریب مړ شي که نه، پر پردي کور کې اوسېږي، همسایه یې د بل چا، او زمون خلق زر فورا ولا میخ علالو او غوی علالو و خیراتون ورپسې کړو. دا مه کوئ، خیال ساتئ. ډېرو خلکو د یتیمانانو ځمکې قبضه کړي، د یتیمانانو کورونه یې قبضه کړي، یتیمانانو پټي قبضه کړي. دا ډېر ظلم دی، ډېر زیاتی دی، ډېرو تربورانو. نو دا د یتیمانانو د خزانې دپاره خدای دوه کسه راوستل او هغه خزانې پې ورله محفوظ کړه. موسی علیه السلام او حضرت خضر. او واوره یو یتیمانان او دویم څه؟ وکان ابوهما صالحا، دا خزانم د دې یتیمانانو ځکه محفوظ کړه، دیوال هم نیغ کړه چې ونه غورځېږي چې دوی بالغان شي، بیا به ورته الله برابر کړي چې لوټې نه کړي ولا تربوران. دا ولې؟ وایي د دوی پلار یعنې نیکه د دوی نیک سړی تېر شوی. نیکه ته پلار وایي په عربۍ کې. رسول الله مبارک وایي انا ابن عبدالمطلب، زه عبدالمطلب زوی یم، زوی خو نه یم وصی. نو مفسرینو لیکلي دي علماو چې د دې دواړو په اووم پشت کې نیکه نیک سړی تېر شوی. اوم پشت کې نیکه نیک سړی، اوم پلار، د هغه دومره الله لحاظ وکړه چې د اوم پشت د نوسو دپاره یې وله دوه کسه راولېږل، لوی شخصیتونه او خزانې پې وله محفوظه کړه.
د نیکانو د اولادم الله پاک لحاظ کوي د نیکۍ دون اثرات دي د نیک سړي د نیکۍ دومره لوی اثرات چې د اوم پشته پورې الله لحاظ کوي نو چې کم نیک دی او عمل صالح یې کړی د هغه به څومره لحاظ د دې وجې نه رسول الله مبارک په خپله فرمایي د حضرت فاطمې متعلق چې فاطمه بضغة مني زما د غوښې ټوکړه ده من اغضبها چې هغه غصه کړه فقط اغضبني دې غصه کړه من احبها چا ورسره مینه وکړه فقط احبني ما سره مینه وکړه او حسن او حسین د رسول الله مبارک د لور د طرف نن وسیو او بیا سوی ګورې چې دوی سره چا مینه وکړه ما سره مینه وکړه دوی سره چا بغض وکړه ما سره بغض وکړه یو څیز دی پکې چې نسب کې ایمان وی ګورې ایمان پکې نی نو د حضور پاک خپل سکت ردی ابو لهب د دوزخ غرغانده ده د حضور پاک خپل سکت ردی ابو طالب دوزخ کې پروت دی د لوط علیہ السلام خزه ده دین نشته ایمان نشته عذاب کې لاړه د قوم سره تباه شوه د نوح علیہ السلام زوی دی او نوح علیہ السلام ولا سوال وکړه یا الله ان ابني من اهلي تا خو ما ته وجه ستا اهل به د دریاب د اوبو نه بچ کوم د سیلاب نه زوی خو زما بچی دی کنه پروردګار غرق شو بانه ليس من اهلك دا ستا زوی نه دی نسبی دی خو چې ستا زوی وی او د پلار په وجه بچ کیږي هغه نه دی انه عمل غیر صالح ازو عمل د خراب دی عمل نیک نه دی چې زوی خي نو د پلار د وجه نه ورته فایده رسېږي او چې زوی فاسق دی او زوی فاجر دی یا زوی کافر دی نو ته د خپل عمل فایده رسوي او چې نیک دی د خپل عمل نه علاوه د عمل به دومره نی لکه څومره چې د الله خیر ورکوي نیکی ورسره ضروري ده په لږه نیکۍ هم وله خدای ډېر خیر ورکوي بیا ورته سوی حضرت خضر وما فعلته عن امري دا درې کاره چې ما کړي دي دا مې په خپل عقل او په خپل سوچ نه دي کړي دا راته الله وی چې داسې وکړه الله راته وی دې دا معلومه شوه چې مال جمع کول جایز دي خزانه جمع کول جایز دي دا د خزانه خدای په دوه پیغمبرانو ولا محفوظه کړه خزانه پټولم صحیح دي چې چا نه پټه کې په خوا به خلکو دا خزانه په دې ځمکو کې خخولې خلکو نه پټول سره در جمع کول جایز شو قرآن کې الله ذکر وکړي انکار یې کړو که دوه پیغمبرانو باندې محفوظ کړه او د نیک سړي د اولاد سره ښه سلوک کول ښېګړه کول دا هم معلومه شو د هغې خیال ساتل دا معلومه شوه چې دا به نه وایي چې د ما نه پوه څوک نشته دا معلومه شوه که ماشوم مړ شو نو ته به وایې چې دې کې بس خیر لکه هغه ماشوم چې مړ کړ جنۍ پیدا شوه پې به خفه کېږي به نه دې کې به خیر خدای پاک به د هغې نه نیکان پیدا کړي لوی سړی د بل ګوره موسی علیه السلام خو یقیني پیغمبر دی د حضرت خضر خو په پیغمبرۍ کې شک دی راجح دا چې پیغمبر نو لوی سړی د رکوټي سړي نه علم حاصلولی شي علم دپاره سفر هم کولی شي دا یې سفر یې ولا وکړو دریابي سفر هم کولی شي دریابي سفر یې وکړو ځان سره شاګرد هم بوتلی شي یوشع علیه السلام یې ځان سره شاګرد بوته استاذ که په شاګرد شرط لګوي هم لګولی شي دا یې دلته پې شرط ولګاو یو سړي نه غلطي وشي په لومړي ځل خیر دی دوباره دې وشي بیا خیر دی په درېیم ځل وشي بس درې ځله یې ورته وکتل رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي لوددت انه لو صبر ارمان که موسی علیہ السلام صبر کړی وي نو موږ ته به ډېر څیزونه معلوم شوي ګوره د دغې څیز تمنا د دواړو جهانو مبارک سردار هم ګورې وکړه پته ولګېده چې دغه شی الله حضور پاک ته هم نه دی ښولی لوددت دا ارمان لرم چې دې چپ شوي موسی علیہ السلام نو موږ ته به نور هم ډېر څیزونه واضحه شوي ډېر نور څیزونه به هم راښکاره شوي راته په دې دریو کې خو بلا علمونه دي نور به هم راته ډېر څیزونه واضح شوي نو بنیادي څیز څه دی دا به نه وایي چې د ما نه پوه څوک نشته
ځکه موسی علیه السلام نه تپوس وشو وی تا نه لوی پوی څوک شته وی نه نشته خبره ټیک و بالکل د پیغمبر نه پوی په امت کې بل څوک نه پیغمبر ډایرکټ د خدای شاګرد دی لیکن تعبیر الله ته مناسب نه لګي ویلار شاه د حضرت خضر شاګردي وکړه نو پدې حکمتونو الله پاک په قرآن شریف کې دا واقع ذکر کړه او پدې مسائل او حکمتونو ما تاسو ته دا واقع ذکر کړه چې کومه مسلې ته معلومې دلې هم درته وسره ذکر کړې الله دې په موږ باندې خپل فضل او کرم وکړي دوه کې چې الله په موږ رحم دې باران د پاره دوه کې چې الله دې رحم وکړي الله دې غضب نه ګرځي که ضرورت ورته نوري ممتا بلاد او تا غرونو تا بوټو تا الله وی وره ضرورت ورته ني نو خدای به بند کې الله ته زموږ ټولې پریشانې په خوشاله بدل کې یا الله چې چا سره روانې دي بغضونه حسدونه دي الله پر وغي بدل کې یا الله چې چا په کورانو کې روانې دي پر وغي بدل کې الله کله چا بچی نه نارینه بچی نه یا بچی نه نارینه اولاد ولا ورکه الله تم هر قسم مصیبتونو فتنو فتن پامن کې استاد دی زمون باید دوستان یو دوست حاجی نجیب الله صاحب داغه والد صاحب وفات شوی نه درې مده دعا کوي چې الله مغفرت نصیب کړي الله تعالی د آخرت خوشاله نصیب کړي الله ټول وارثانو بچو له صبر ورکړي څومره زمون دوستان دي قدر ته دي کبار دي الله ته د دنیا او د آخرت خوشاله او برکتونه او عافیتونه پروردگار نصیب وګرځولې کې باید دوستانو دعا د پر درخواستونه کړې دي الله ټول دعاګانې قبول کړي خدای ټول دعاګانې قبول کړي او الله تعالی ته زمونږه د عافیت ژوندۍ نصیب کړي باید زما دوستان دي څوک بار کې څوک دلته دي دار چار وخت نو مغشتلو کې بیا لګریا را دي ټول له خدای د خیر او د برکت ژوندۍ ورکړي زمونږ د جمعات کې د مدرسه کې چې تعاون کړی دی خدای دا غي بدل ور په دواړه جهان ورکړي سم چې لری لرزانه ملمان راځي رب العالمین ته په یو قدم اجر نصیب کړي چې کوم بیماران دي الله روغ صحتونه ورکړي په کورونو کې کوم بیماران دي الله روغ صحتونه ورکړي خدای زموږ د هر قسم آفتونو او د غمونو او د فتنونو په امن او امان زندگی نصیب وګرځولې برحمتک یا ارحم الراحمین